نحمده ونصلي على رسول الكريم بسم الله الرحمن الرحيم د خپل قوم د پښتون قوم دا ریځه میش په څومره لیدلې دي او بیا د الله په فضل سره قوم ته هم پته دو او حکومت ته هم پته دو چې میش مرته کړی دو خو دغه خوره چې دا خوره د میش موږ دغه خوره په کادري چې دا د مور په کادري دو دغه نمیش په ترشوي نه زه نن په حقیقت درته ویلوړ یم چې دا سابو د ځون سره بیا د علاقې د پوره مشرونه سره دا د میش ویني حکومت په وخت نصر خلوص کوي چې دا سړی دی چې خلکو مخ شو خو چې بالکل فتحاتو څوک نشول ورسولای دا د دغه قربانۍ چې په دا وطن کې ورکېږي چې هر چا ورکړي دي دا د هغه تسلسل دی چې نن خلک په جمع کېږي هغه خلک چې په دمري په جواته په ډالې باندې ګرځي او چې څوک بیایي چې په وطن کې د امن روشي داسې مړ کېږي په دا خو د ټوله سر خلوص دی چې حکومت کچیر امن وشتلای حکومت په یو نه یو شکل کې څوک په څوک شکل کې دی څوک په څوک شکل کې دی کوم څنګه خبره وکړه حکومت زورور دی دا 300 قسمه په شکل کې خلک موجود دی خو بنیادی کې را د میز د حکومت ریاست نه دو او د دغه شهادت ذمہ دار ریاست دی ملګری زه د کوم سپینږیري تاجر او قانون ته یوسف چاره د میش کورنۍ د مانځه وبوسي دا شهادتونه ورکوي او بیا ورکوي خو توس دغه خپله خونه د پوره سوچ وکړي دغه خوره د پوره سوچ وکړي دا خوره تو ته داسې نه پرېږدي که د ترنې چې ته غواړې چې د تو د پوخ کاروبار وي یا تو د بازاره کاروبار وي یا تو سکولونه وي یا تو مدرسې وي دا شیان دغه نه غواړي دغه دا وایي چې دلته د هر شی تباه شي دا وایي چې دغه خلک وډور شي په خوب چې ژوند تېر کړو او چې موږ بیا څه ورته وایي دا ومني په حقیقت سره ووایي په رښتینې سره ووایي چې حکومت موږ سره په امن پر وستل کې مخلص دی ولې وجه څه دو چې د دغه شناختي ګرځاوه د ریپې مو په جیب کې دي دا نن دی پرشتینی زوی دی دلته د پولیس افسر ټلیفون په سر وکړه چې په تو باندې مو ته ټلیفون وکړه وایي چې زه به راوړم صابو په مو باندې زه غوښتل ورته چې بالکل بیا تو دا نه وی ورته چې پور باندې پولیس کې ملشا بداله دوه عارفي نیولای وي خو همیشه د پوره چې ته کړو ورته ته په فایار دی دا یو بل راځي چې شوک شنو چې بیا د تو د امر قانون هم مانی
خو یو شی نه مانی تو قانون مانی تو شناخت مانی تو چې نور کوم خبرې دي احترام کوي خو چې کوم یو شی ته وړي او دا د وطن نقصان دی چې هغه ته وایي چې په دغه وطن کې به دم نه وي او میشه در سره مانی دا جواب خبره ده ته دا اکثر بیا دروغ نشته دا بیا کله نه در سره مانی او دا هم چې راځي تر تاسو ته ویلي په دې کام شي چې دا پکلکه مکلک په زړه باندې چې د میز د کور یوه واړی کې چوکۍ موجوده وي او په دالیا نامونه وي په څټو نه او میز د تایونه بیا سپین کی او کومه توته اصول کوم چې ته سره تخبل اليار د تاجوړه کا ته د امن یار د تاجوړه کا ته د وخت لري یار د تاجوړه کا د حکومت د سره پکیم تر په ژوند وړي اته سره غاکا ور سره تایوري کا کاچیره میز نه در سره ومنل چې یاره حکومت ته په غلطه لګیا یې د حکومت په سیخه باندې دی یا حکومت ته په غلطه باندې دی حکومت ته په سیخه باندې یې چې کوم حکومت تل یاره ته خوښه کوي د هغې د یارې نه مې سم غړونه نشته خدا خبره پکې موجوده وي چې موږ د دغه خوږه بچو او دا خدا ده عوام په ټولو نه دا شی دی چې دا محفوظ وي امن وي او خوب را جوړي نه دا معولي شرط وي درته په هر عمله سره معولي شرط وي دا درته او انشاءالله تعالی زه خپله خبره ختم کوم د میز هیڅ کله دا ما محسوس کوئ چې دی د خفا وي پریشان وي دا ما محسوس کوئ د میز پریشاني خو هغه پریشاني وي چې کله مشرون ځوانون وتلی نه شي په علاقه کې بدامني وي او دا علاقه د امن د بدامنۍ طرف ته چې هغو ته میز ګټه پریشاني وي که چیرې دغه علاقه د خوشحالۍ او د ترقۍ طرف ته دریمي میزو هسې نه خوشحال وي در سره کومه یو بیا درته چې ته خپل سره کښېنه سپین ږیرک مشر لرې علماء کرام لرې سیاسي پارټۍ لرې کښېنئ یوه مناسبه فیصله وکړئ آیا دغه خلک چې مړه کېږي دغه خلک مړه کېږي چې بدامني غواړي که امن غواړي دا شر غواړي که فساد غواړي په دغه شي باندې سوچ وکړئ په دغه شي باندې سوچ وکړئ چې دا کوم خلک مړه کېږي دا کوم ورته نه مړه کېږي د میز بیا هغه خیري ټکی مې دا دی چې د میز د عارف المارک پاکستان ملک تای پاکستان ریاست تای ولایت بلخ په سوچ کیږي لہذا میز بیا ته وایي چې هغه زموږ خلک اده د چې سکیورټي ادارې یا نور دي اده د مرګ زموږ دي ولې چې هغه خلک د دغه خلک په وجه باندې تحفظ حاصل دی زه بیا ټول چې د کوم دوی نه پښتون غلي دي د پښتونخوا د کوم نه بیا عدالت د ویش کوم چې څومره غلایې زه د ټول ډېره شکریا ادا کوم انشاءالله تعالی د میزو حسن لوړې دي مثبتې دي انشاءالله تعالی د کوشش زه بیا په دغه سټیج باندې ورته وایم ولې چې دا ورځ زه وینم د ځون ورځ وینم د بل ورځ وینم خو دا زه بیا په دغه شي باندې ورته وایم چې د امن او د حقوق په خاطر به زه مخ ته وپڅټ کېږو نه